محمد رسول الله علیه السلام وی کله چې ته وده کېږې او بسترې له راشي نو ته دقه دعا ووایه نو چې ودې ویلې الله به ستا ګناهونه ټول ختم کړي اگر که د سمندر د زګونو نه هم ډېري دعا هم ډېره ګرانه نه ده اسانه ده باید چې موږ او تاسې ټول یاد کړو کومه دعا ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر محمد رسول الله دې باره کې وایي چې غفرت ذنوبه او خطاياه دا ګناهونه به الله وبخي وإن كان مثل زبد البحر اگر که د سمندر د زګونو مرئي زما ورونو په دې ډېر کم وخت لګي او دا ووایي دا د امت ته ورسوئ دا د خیر